دا سکاری چې په یو کلی کې یو بابا اوسېږي. بابا یو زمیندار سړی وي او دی ډیر غریب وي. د بابا په کور کې د ښځه او یو لور وي کومه چې لا واده شوې نه او د بابا یو زوی هم وي کم چې غټ لوپري او دا بابا ډیر مسدد کړی وي. د بابا ښځه په تنور روټۍ پخوي نو هغه بابا ته وایي یا سړیه نن کار له نه ځې څه دا خو ناوخته شو. ولې نه ښځې زه ځم خو صبر وکړه چې دا روټۍ وخورم نو بیا به ایسته کې لاړ شم. نن کارم دومره نشته نو زم کور کې ایسار شم. دا زوی دې م ځان سره بوځه که نه چې د زمیندارۍ په حساب باندې پوه شي. خو ته چېرته اوس کار نه یې نو دی به ستا په ځای ځي. نه ښځې دی لا زمیندارۍ ته نه اچوم. پرېږده چې خپل سبق ووایي. ځان له به چېرته نوکري وګوري سر خو بې په سوري وي که نه. بابا خپل زوی ډیر نیازبین لوی کړی وي. دې زوی له ښه پوره خرچه هم ورکوي او دلې 70 موټرسایکل هم اغوستی وي. په دغه کلي کې اول خان نومې سړی هم اوسېږي کم چې ډېر محنتي وي او دی د بابا ډېر سخت اشنایي. دی هغه سره په ټکي یو ځای زمینداري هم کوي او د سره خپل کشر ورور هم لاس امداد کوي. بایجانه بسې که ته ستړی شوې اوس یې ماته پرېږده. نه بچې زه ورته اوس هیله توله شوم بس دا لږ کار دی دا زه کوم او ته لاړ شه د کالج کار وکړه. نه بایجانه د کالج کار خو به زه د ماښامې کوم. اوس به تا سره لږ کار وکړم. نه بس نن دومره کار نشته ته ورشه کور ته که څه سودا راوړلي چې راوړې. ښه زه ټیک ده بایجانه زه به ورشم. اول خان ته دا رور وړوکې پاتې شوي نو ده ورله ډېر ښه تربیت کړی وي. اول خان چې لږ ساعت کوداله ووخي نو دی ستړی شي او لږه دمه وکړي. چې بابا نن ولې رانغی هغه خو دې وخت له ځان را رسولی وي. اول خان ځان سره سوچ کوي چې دی کې بابا پټي ته را رواني. بابا راغلی ما خو که نه راځې. یره اول خانه زه سهار تللی وم زوی سره کالج ته هغله مې داخله کوله اوس مې راتلو ته زړه نه کېدو یره خو چې تا سره مې ګپ نه یې لګولې نو وخت را باندې نه تېرېږي بس په دې وجه راغلم. او بابا بس ما تم دومره کار نه و خو ما وې راشه ځان به پې مشغوله کم. شاهزیب مې اوس کور ته ولیږو. ته چې په دې رور سبق وې نو بیا پټي ته څه راولې داسې خو به د ده سبق خراب شي. نه بابا هغه ډیر قابل دی هغه خپل د کالج کار ډیر په ټایم کوي او پټي تم په خپله خوښه راځي کني زما پې زور نه وي. بابا او اول خان په دې پټي کې د ډیر وخت نه کار کوي او دې دواړه د یو بل ډیر خیال ساتي. دی خوا د بابا زوی جواد په کالج کې خپلو ملګرو سره ناستي او دی کالج ته په خپل موټرسایکل باندې راځي. څنګه چل د جواد واده به کله کې شا به که نه مړه چې ستا واده کې خو لږه ګندګیري وکړو. واده کم دی مړه صبر وکړم بیا زما کالج ختم شي نو بیا به زما خور ودیږي او بیا به زه نوکري کوم نو د هغې نه پس به بیا چېرته د واده پته لګي. نه مړه خلک په وخت واده کوي واده سره قسمت کولاویږي څه پته لګي د سبق نه مخکې درته نوکري میلو شي. دی دا خبرې کوي چې دی کې د یو مالداره سړي زوی کالج ته په غټ بایک باندې راشي. د هغې وګوره که نه څومره هینډسم هلک دی او څومره ښایسته بایک دی ورسره. او زما دا بایک سم خوښ دی زه به هم هغه هلک سره واده کوم چې داسې بایک یې ورسره. دا هلک د یو مالداره سړي زوی نو دی چې کالج ته راشي نو د ټولو پې نظر یي. وګوره که نه باچا بایک ووینه تا سره م یو کباړي موټرسایکل دی چې د 50 نه بره نه ځي پلار ته دې ووایه چې داسې بایک درله واخلي. وګوره جنکۍ ورته څنګه ګوري. او که نه یار دا بایک خو زما ډېر خوښ دی خو څه ووایم که بابا یې رانه واخلي هغه به راته دومره کیسې شروع کړي چې مړه ځان ورته لیونی که هسې م یو کسي ته کور اخلي به یې درله ته کوشش خو وکړه که نه. جواد له ملګري غلطې مشورې ورکوي نو دی مغه بایک ته په سوچ کې لاړ شي.
دیخوا اول خان کور کې ښځې سره ناستي او خبرې کوي او رورې بره په کوټه ناستي او د کالج کار کوي ولې چې دې دروازې خپل رور سره پټي کې لګیایي او د شپې بیا د خپل کالج کار کوي. یره ښځې په بابا مې ډېر زړه خفه شي. غریب په دې عمر مزدوري کوي. نو اول خان د هغه څوک دي؟ د هغه یو زوی دی او هغه هم لا کم عمره دی. کم عمره نه دی خو بس بابا وایي زه پې کارونه نه کوم. وایي پرېږده چې سبق ووایي. نو سبق خو زمونږ شازیب هم وایي او شکر دی ما سره لاس امداد هم کوي. بس اول خان د هر چا د کور خپلې معاملې وي ته پکې کار مه ساته بیا پې خلک خفه کیږي. او ښځې ستا خبره ټیک ده خو دا راته ووایه چې شازیب څه شو؟ هغه خو چې راغلی دی بره په کوټه کار ته ناست دی اوس هم لګیا دی کار کوي. ښه دا سوی ښځې شازیبه بسې که نور کار به بیا وکې راشه روټۍ وخوره. ښه بی جانه دا لږ شان کار دی دا کوم نو بیا در کوزېږم. بیا په سارله د جواد د کالج د تلو ټیمي نو دی د کمرې نه راوځي او د مور خواله ورشي. مورې زه ځم کالج ته او بابا څه شو؟ زویه پلار خو دې سار وختي پټي ته تللی دی ولې څه ورته؟ ښه مورې چې بابا راشي نو ورته ووایه چې ما له بایک واخلي زما بایک خوښ شوی دی. بایک څه ته وایي زویه؟ دا پکې لا کومه بلا ده؟ بایک غټ موټر سایکل ته وایي مورې. زه به ورته بیا وښیم بس ما له به واخلي. خو ټیک ته زویه چې راشي نو زه به ورته ووایم ته اوس څه شابه ناوخته کېږي در باندې. د بابا زوی چې د سارې کالج ته ځي نو ځان یې ښه ټره پره کړې وي ولې چې دا یک نمبر خوشاټاري وي. دی چې کالج ته لاړ شي نو دا مور دی لور ته وایي یا جینې دا هلک بیا څه غواړي؟ زه خو دا بایک نه پیژنم. مورې دام د موټر سایکل په شاني خو دا ډېر غټي او ډېر ګران ومي څه ووایم که بابا یې ورله واخلي. خو دې خبر چې اوس یې دې ته څنګه خیال شو خو زه چې پلار یې راشي نو ورته به یې یاد کم. دیخوا بابا په پټي کې ناستي او اول خان هم راغلی وي نو دی بابا ته وایي څنګه چل دی بابا هغه کشت یې واغستو که نه د هغې خو ډېر ټایم وشو. او اول خانه کش مې اغستی دی او څه پیسې ورسره نورې کوم چې لور له پې د جهیز سامان پوره کم که چېرته رښتې وشوه چې سامان یې پوره او که نه بابا په وخت ورله د واده سر او سامان پوره کا ولې چې بیا وروسته نه کیږي. ما هم لږې ډېرې پیسې جمع کړي دي چې کله شازیب سبق ختم کی نو مخې سره ورله واده کوم. نه اول خانه د هلکانو دومره ټینشن نه خو د جنکو ډېر غټ ټینشن وي سړی په عذابوي هم به در سره د رشتې غمي او هم به در سره د واده د سامانونو غمي والله زړه مې ذرې ذرې شو. یره بابا همت مه بیله خدای به خیر کی دا خو پکې راځي زړه سله خوري. اول خان او بابا چې کله وزګار شي نو یو بل ته خپل پریادونه کوي. دیخوا د بابا زوی بیا هغه خپلو لوپرانو ملګرو سره ولاړي نو هغه یو ورته وایي څنګه چل دی هلکه بابا ته دې د بایک خبره وکړه که نه؟ او باچا مور ته مې وویې هغه به بابا ته ووایي ته ګوره د خیره بایک پراله اخلي. یاره جواده که دا بایک دې واغستو نو ته ګوره د کالج ټولې جینکې به تا پسې لیونۍ بیا به پکې موږ لم د جینکو نمبرې راکې. او که نه جواده هسې نه بایک واخلي او بیا سترګې بدلې کړي ګورې موږ له به یې راکې. او بېغمه شې مړه یو پیره دا بایک واخلم نو بیا به پې تاسو لم چکرې در کوم بس زه اوس ځم کور ته روټۍ خورم ډېر وږی شوی یم سار له به ګپ لګو. چې جواد کور ته لاړ شي نو دا دوه ملګري یو بل ته وایي باچا لږ مې درله په نالت کړی دی ته ګوره دا بایک به مې درله اخلم د ده سرو د غم. یاره څه ووایم که پلار یې ورله واخلي هغه خو ځان له زمیندار سړی دی. اخلي به یې ورله باچا سړی مې ورته په دوه خپو کړی دی او دا د پلار دغه یو زوی دی سم دې نشي منې کولی. ټیک ده یاره چې ته وایې نو وبې منو اوس راځه چې لاړ شو څه وخورو یاره زه وږی شوی یم. ټیک ده راځه د پهلوان لوبیا به وخورو. د جواد دا ملګري ټیک نه وي او هغې جواد په الو بلو سر کې. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کېږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه.